سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، نن په پارلمان کې اصولي صاحب د 1403 4 2 اویا دغه کلونو د بدامنۍ یو مثال راوړی. په هغه مثال کې د قندهار د لوی لارې هغه یوه پیښه هم د یاده کړه. مزار بلخ یې یاد کړی، کابل یې یاد کړی، شاید که دا خبره اوږده شوې وی ننګرهار یې یاد کړی وی، خوست یې یاد کړی وی، ټولو ځایونه یاد کړي وو. بیا په دې پارلمان کې ناست یو تعداد وکیل صاحبانو محترمانو چې دغه دماغ کې هیڅ هم نه لري، په دغه کوپړۍ په دغه برخه کې هیڅ هم نشته دی، بس فقط راغلي پارلمان کې ناست دی. دوی نه دې خبرې ته د لوی قندهار او لوی پکتیا او لوی خوست او لوی لغمان او لوی ننګرهار او بس د دې په نامه باندې هوا ورکړه، دې په نامه یې هوا ورکړه چې توهین دې وکړي او چې تا دا یاد کړي. وروره و د خدای خاطر وکړه، خو دغه پیښې شوي دي په دغه ټولو پښتون میشتو سیمو کې، په تاجک میشتو سیمو کې، په ازبک میشتو دغه ټولې شوي دي. محقق د خلکو په سرونو باندې میخونه ووهل، نه چې زه یادوم نو زه به ماته به وایي چې تا د هزارهګانو توهین وکړي. خو دا خو غیر منطقي فکر دی چې دا تاسو یې کوئ. خو یوه پیښه دا یو شخص کړې ده، هر څوک په دې باندې اګاه دی چې د افغانستان په دغه کلونو کې د افغانستان په هره منطقه کې دغه جنګ سالارانو، بې ناموسانو، بې وجدانانو د دې ولس سره څه ونه کړه، دې پاټکیانو د دې ولس سره څه ونه کړه، د کابل په دې کابل او جلال آباد په لاره باندې څه ونه شوه، د قندهار او د کابل په لاره څه ونه شوه، د بلخ او د کابل په لاره څه ونه شوه، څه ونه شوه. خو تاسو ټول د دې شاهدان یې. کله چې به د دې شاهدان په دغې خلکو باندې ملاګان د هغه توهینونه نه دي، هغه حقایق دي چې د دې ولس سره زیاتی شوی دی. بیا د هغې نه خو د تاسو ګورئ، د تاسو د دې خبرې عادي خبره ده، په پارلمان کې تېره شوه، یو مثال یې ورکړی دی. عطا محمد نور پف دا شیطان، هغه تاسو صفحې ته لاړ شئ، هغه هم په دې باره کې پوسټ کړی دی، په دې باره کې پوسټ کړی دی او لیکلي دي چې لوی قندهار مایید تاسو او لوی قندهار مات همدغه اصولي و چې د لوی قندهار څخه چې د ټول افغانستان د امپراتور احمد شاه ابدالي عکس راواخیسته، هر ادارې ته په نره باندې ورغی او هغلته د احمد شاه بابا عکس ورته معرفي کړي او په هغه اداره کې نر غوندې سریښ همدې عطا محمد نور پف هم د دغه عکس مخالفت کوو. نن د تا په لوی قندهار باندې په دې خاطر نه ودرېږي چې ته د لوی قندهار او ته د لوی ننګرهار او ته د لوی پکتیا، هغه د خپل شیطانت په بنیاد باندې په دې باندې ودرېږي. لږ د دماغونه کار والی بیخي ټوکې مې شروع کړي. په خدای دا ملت تاسو ته څه ښکاري؟ والله د تاسو دا فکر او د منفي ګرایۍ ته سړی بیخي حیران پاتې شي. باید درپسې ډېرې بدې خبرې وکړي تاسو پسې. نن هغه آیا کله عطا محمد نور د قندهار په مرګ وژنه بدامنۍ په نورو شیانو باندې کومه لیکنه کړې؟ تاسو صفحې ته ورشئ، والله که الف هم لیکلی. نن تا پسې بس وروره څه کوې، تا خو پلته ور ووهل او دم پلته درپسې تیل درپسې دروړه، خبره په دې خبرو درته تیل اچي. وروره دا خبرې نشته دی. ما ته شخصا او د ټول افغانستان ځوانانو ته لوی قندهار او لوی پکتیا او لوی خوست او دا بیخي بې اهمیته دي. زه افغان یم، ټول پښتانه یو، بیا په دې پښتنو کې لوی موی او واړه دا تقسیمات چې چا کړي دي، هغوی دا تقسیمات نور په دې جبونو کې واچي. موږ ټول د افغانستان یو، ټول حق لرو، حقوق لرو. که په هر ولایت کې د کوم پښتون سره ظلم شوی، د کوم افغان سره ظلم شوی، بیا که د کوم پښتون سره ظلم شوی، زه په نر غوندې یادوم، بل وکیل دې په یاد کړي. که هر وکیل د هغه ظلم یادونه نه کوي، هغه خاین دی. اصولي صاحب کور دی ودان چې دا خبره دې یاده کړه. او بل څوک چې د دې ته د قومي لحاظ باندې هوا ورکړي، هغو باندې د لعنت شي، هغسې بې وجدانه خلک دي. نن د عطا محمد نور په جولۍ کې پراته دي، سبا د بله جولۍ کې پراته دي. دلته لوی موی نشته دی، ټول موږ لوی یم یو، ټول واړه یم یو، ټول د یو بل قدر هم کوو، د یو بل عزت هم کوو. زه پښتون افغان یم، پښتون یم، قندهار مې کور دی، ننګرهار مې کور دی، پکتیا مې کور دی، خوست مې کور دی، بدخشان مې کور دی، مزار مې کور دی، ټولو ځایونو مې کور دی. نور مې په خدای سپارم کور مې ودان. اگر چې د دې نه وروسته د ما یوه بله ویډیو راځي، هغه د علیپور تروریست په خاطر باندې ده، که دوی کې لږ سړیتوب وی نو د علیپور په خاطر به دوی نن دا دومره بحث کړی وی. یو بیچاره دی، یو وړوکی قوم په شهي قومندان جنرال، هغه نن خیر په هغې باره کې زه وروسته ویډیو کوم، منتظر اوسئ. هیله کوم دا ویډیو در سره شیر کړئ چې دغه وکیل صاحبانو ته ور ورسېږي، بابا لږ پوه شي. نور مو کور ودان.